واچو چې ژمی د خپل دی له خیره ښه ای ماشاءالله مبارکه شه چې دغه دی 3 دانې جمپرونه پکې دي کمپله ده تقریبا 4-5 جوړې جرابې دي 2 جوړې بوټان دي یو د نر او یو د ښځو لپاره بخوارۍ ده تر څو پورې دا ژمی چې دی لږ زره ګرم تیر شي السلام علیکم ورحمت الله دا انرژي څومره خو بس مصرف شي که نه ځینې ولایتونه داسې چې موږ کله توضیح وکړو د اواز مو خپل هېڅ مشکل نه وي ځینې بیا داسې اواز مکمل بدل شي دا اوس دوی سره په دې جنګ چې کیني نه دا د نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ ده جنوبي نورستان دی نو چون دغه ساحه یخی دلته واورې هم کیږي او غربت پکې بیخي نهایي زیات دی وجه دا ده د غربت زیاتوالی چې دلته زمینداري نشته ځمکې نشته او بس درې دي که نه نو فکر وکړئ یو دره کې 50 کورۍ بلکې 40 کورۍ نو د دوی ټول هغه اقتصادي وضعیت په څه شي باندې برابر وي یا څوک دیاړیو مزدوري ته یو ولایت ته لاړ شي یا هیواد پرېږدي بل طرف ته لاړ شي دغه اکثره ځوانان چې زمونږ نورو هیوادونو طرف ته مخته کړي او دا سختې لارې مخته فقط د اقتصاد د وجې خصوصا د اطرافو دومره ښایسته ښایسته ځوانان دي ماشاءالله چې ویې ګورې له هر لحاظه ښه برابري خو ولې وایي څنګه خالي ژبه ته مې دښمنې قمر بنسټ لله الحمد مناسبه وګڼله چې دی لپاره ژمني توکي برابر کړي چې دغه دی 3 دانې جمپرونه پکې دي کمپله ده تقریبا 4-5 جوړې جرابې دي 2 جوړې بوټان دي یو د نر او یو د ښځو لپاره بخوارۍ ده تر څو پورې دا ژمی چې دی لږ زره ګرم تیر شي دا اوس لپاره تقریبا 400 کورنۍ موږ دلته راغوښتي دي 400 الحمدلله دا کافي اندازه باندې تعداد دی غواړو په دغه حصه کې تاسو هم ځان سره شریک کړو پلان کې مو دا دی انشاءالله چې نور ولایتونه خصوصا هغه ولایتونه چې هلته هوا سړه وي هغې ته هم دغسې دغه ژمني توکي چې دي دا ورسره مرسته وکړو نو تقریبا دا اوس 400 کورنۍ دلته دي همداسې 200-300 نور ولایتونو ته به هم له خیره لاړ شو خو دا یوازې قمر نسي کولی ستاسو مرسته اړین ده نو که چېرته غواړئ تاسو هم مرسته وکئ نو راځئ بسم الله کړئ وټساپ نمبر درته ښکاري آنلاین مرستو لپاره لینکونه هم شته او موږ به انشاءالله داسې ښایسته د ژمي لپاره ماشومانو لپاره دغسې خولې همدارنګې دا د هلکانو خولې دي او دا یې جرابې دي ورسره دا بوټان به هم درته وښیمه دا انشاءالله ښایسته کرمه چې دا هم د خویندو لپاره او ورسره دا بیا د دې ورور لپاره ښایسته ماشاءالله ښه بهترینه ډیزاین کې کرمش دي نو دا به ورته واخلو دا هم یو جاري صدقه ده خوراکي مواد صحیح دی هغه خو خلاص شي خو بیا دا در سره استفاده کیږي او جاري صدقه صحیح ده نو بسم الله کوي په دې واتساپ موږ سره رابطه کې شي قمر بنسټ یو پول حیثیت لري او موږ انشاءالله همیشه کوشش کوو هغه لرې پرتې سیمې چې د اکثره خلکو له نظره څخه پاتې وي هلته موږ ځانونه ورسو تاسو به شهیدان یې تقریبا یو 2 میاشتې مخکې غور دایکندي و طرف ته بامیان طرف ته فاریاب طرف ته نو دا ټول ولایتونو ته به انشاءالله ځو او خپل وسه او تاوان به دوی سره کومک کوو دا اوس موږ سره په دې ټیم کې یو ځای شئ نو انشاءالله به وریم الله به دا ستا اجر درکوي دلته دا خویندې هم ناستې دي دې خواته دا واړه ماشومان بچی ستړی مه شي جوړ په خیر دی د پښتو هم نه ده اکثره نه ورځي څنګه ښه هغه دې وکتل جمپر دې واغوسته یو دانه ښه دی ښځه بې وایه غونده ښه بچی ستړی مه شي څنګه پښتو پوهېږې مکتب ته ځي ښه ماشاءالله کورتۍ دې وکته ته چې یو به زه تا ته واغوندم کوم یو دا اغوندې که هغه اغوندې هغه د ښځو ده ښه تا ته به سړي واغوندم که نه ته خو سړی که نه سړی هلکې اوسه پورې دا واغونده داسې ښایسته جمپر دی چې ژمی د خپل دی له خیره ښه واچو ای ماشاءالله مبارکه شه
بس ټیټ شوې. ښه دوستانو نوره خدای پاماني کوو، په الله مو سپارم. السلام علیکم ورحمت الله.